عبدالله آخر هم ماتې ومنله او ویې ویل د سیاسي بحران حل د مشرانو په لاس کې دی، هر قسمه خبرو ته چمتو یم. د افغانستان پخوانی اجرایه مشر عبدالله وایي چې مخکښ څیرې دی د روان سیاسي بندون د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل د روان سیاسي کړکېچ د هوارۍ لپاره مشران په ملي کچه ښکېل شي، په لسو ورځو کې به دا مشکل هوار کړي. د افغانستان ولس ته د خپلو ولسي ګټو په لار کې یو ځل بیا خپله ژمنه تکراروم. د افغانستان ولس له ملاتړ مننه کوم. زما وړاندیز دا دی چې د هیواد مشرانو چې په ملي کچه کوم ګام پورته کړی که نور 3 4 5 ملي شخصیتونه دې بهیر ته ورګډ شي او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یو 10 ورځې وخت ورکړو تر څو هغه ګامونه چې د خلکو د تشویش او د مشکلاتو سبب کیږي مخه یې ونیول شي. او دې 10 ورځو کې زه ډاډ درکوم څه چې زموږ له لاسه کیږي چې د خلکو استازي کوو ترې دریغ به یې نه کړو چې دې کړکېچ ته د پای ټکی کېښودل شي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ګډون مخکښو څیرو د لوړې له مراسمو مخکې او له هغه وروسته د سیاسي کړکېچ د هوارولو هڅې کړي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. له دې هڅو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته راغی چې د ارګ او سپېدار ترمنځ جوړجاړی وکړي او سیاسي حل پیدا کړي، خو دا سفر یې بې ګټې و. له کابل تر ستنېدو وروسته ښاغلی پمپیو په یوه اعلامیه کې د ولسمشرۍ په سر د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د اختلاف پر دوام سخته نیوکه وکړه او ویې ویل چې دا جنجال د امریکا له ملي امنیت سره نیغه اړیکه لري، ځکه یې پرېکړه کړې چې له کابل سره 1 میلیارډ مرسته کمه کړي. خو غني وایي له اساسي قانون سره ټکر کې غوښتنې نه منم. د دې مرستې په کمېدو پسې افغان ولسمشر اشرف غني ویل چې په کابینه کې د ونډې ورکولو لپاره له عبدالله سره خبرې کړي، خو هغه د اساسي قانون بدلون غوښت چې د په واک کې نه دی. او په ځواب کې ښاغلی عبدالله وایي دا کړکېچ ځکه وار نه شو چې مقابل لوری هېڅ نرمښت ونه ښود. ما چې وروسته یو په یو له ډاکټر صاحب غني سره ناسته درلوده ترې ومې پوښتل چې پر نرمښت سره دې مسلې ته حل لار پیدا کړو، ځکه که ووایو چې ستونزې نشته، ټاکنې شوي، ستونزې حل دي، نو دا واقعیت نه دی، خلک پوهېږي. خو څومره هڅه مې چې دې وخت کې کړي له مقابل لوري مې هېڅ نرمښت ونه لید. سره له دې چې ولسمشر غني او ښاغلی عبدالله دواړو د خبرو دروازې پرانیستي، خو لا هم روښانه نه ده چې دا جنجال به تر کله روان وي. ګران لیدونکو دا راپور تر همدې ځای او که په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایبول مه هېروئ. تر بیا مو په لوی څښتن سپارم. ښه وخت ولرئ.